دې کې روغ جوړ واسطه आवाज مې صحیح درځي وروره. بالکل صحیح ده، مهرباني وکړه. زه صرف دغه یوه پوښتنه لرم، داسې وړه پوښتنه ده. دغه د موبین دا لایفونه زه ډېر زیات ګورم که نه. زه فقط دغه یوه پوښتنه لرم، موبین خو مخامخ ناست دي، ته هم ناست دي، دغلته چې مثال دغه کوم ورونه چې اسلامي پوښتنې کوي دغه کوي، مثال قاري صاحب خوستی شو یا دا بل روډ چې اوس راغلی دی که نه، یعنې په اسلام کې خو څوک چاته جهاد دعوت ورکوي یا د اسلام دعوت ورکوي، دا خو محمد صلی الله علیه وسلم مخ نه دی پټ کړی چاته دعوت ورکړی. دا ورونه ولې مخ نه ښیي دلته چې دا خلکو ته جهاد دغه ورکوي؟ اول زه په دې باندې څه اعتبار کوم، دا ملایي دی څوک دی څوک نه دی، خو لاګی دی شاته نه پښتو نه وایي پښتو وایي ګورو یا که نه، نو دا ورونه مخ دلته ولې نه ښیي؟ که نه محمد صلی الله علیه وسلم کوم وخت په پټ مخ باندې جهاد کړی مولوي ته له مخ نه پیژنې؟ نه یو افغان درنه تا ولې مخالفت کړی؟ هغه خو تا مخالفت کړی، ته یې د خپل مخ کاره کړه چې موږ دې وګورو که به هغوی سره به هغوی ته موږ ووایو. مونږ خو دا د مخامخ ناست، تا ولې مخ ته د مخ کاره کړه؟ مبارزه کوئ که نه؟ نو دا ته خو هم راغلی، دا خو مبارزین هستئ، ته د مخ کاره کړه چې زه بیا درته مخ کاره کړم. وروره زه خو یو پوښتنه لرم که نه، زه خو چا سره نه چا سره جنګ کوم نه لانجه کوم، یو پوښتنه لرم. نه دغه اسلامي جوازمي دي چې سړی باید مخ کاره کړي بیا د اسلامي جواب ورکړي که نه، غیر له دې او له قوارې نه پېژندل کېږي که له خبرو نه. د انسان علم په خوله باندې ظاهر کېږي. اوس یو سړی د حافظ د قرآن ده، ته په قواره پېژنې دا حافظ د قرآن ده، او که هغه تلاوت شروع کړي بیا ته پېژنې دا حافظ د قرآن ده. ګوره تا یو سړی راوستی په زرهاو سره لګېږي، خلک درنه پوښتنې کوي، ته خو باید خلکو دا خو د خلکو مینه او محبت ده چې یو پټمخې عالم ته دومره په زرګاو کیني، که هغه مخ کاره کړي هغه ته بیا تعداد لکونو ته ورسېږي. نو په دې باندې تاسو ته مشکل څه شی ده؟ جواب درکوي مدلل ښه په حوصلې باندې کومه ورځ حوصله که قاري سعید صاحب وقاف صاحب نورو ملګرو بایللي وي، چا ته یې بد رد ویلي وي، چا سره تریخه کړي، مهرباني وکړه. که نه خو د هر یو د تاسو ټول ملایان یې په منډه کړي دي، څوک واشنګټن کې ملا توتي و ملا ګوګل او ټولو تښتېدل، ټول لا جوابه سور ته. نو په قوارې باندې سړی علم کېدلی، اشرف غني خو ټولې دنیا ته قواره کړي، شړونګا بابا د کله خر په ونه خېځئ، کله وروره ګوله واسکټ داسې داسې کوي، د بطخې سینه یې رایستلي، کله وروره اسمان په تیږو ولي، کله پرونې چې هغه خدای مخ کاره پرونې د خپلو سرتېرو ته لاسما اچاته ورته خدای ته پې پوه شولې چې هغه څه وویلې، بس دا یې لوڅ مخ، دا لیونی ده، دا خر ده، دا چی شي مخ دې لوڅ که ته مهرباني وکړه. بل دویمه خبره دا ده اوقاف صاحب انجینر صاحب، مونږ چې کله چېرته ښیښۍ ته ځو بیا هغه خلک د هلک مخ ګوري، چا سره مونږ ښیښي نه کوو، نه قواره جنګي کوو، دلته دلایل سره وایي په خولې باندې مهرباني. مخ بل خوا مه وړه موبینه، ما تا نه یو پوښتنه وکړه د مسلمان په حیث، تاسو په زرهاو خلکو مسلمان په حیث ولاکه دغه پوښتنه د مسلمان وي، دا د مسلمان پوښتنه ده. هغه ګرین ویلج ته چې په دیوالو در واوښتل هلته خو دې هم ولاکه مخ پټو، هغه باګرام ته چې در راغلل هلته خو دې چا مخ پټ نه و، مخ پټ ده او مخ لوڅ ده. فضل الحق احمدي صاحب مهرباني وکړه. یاره اوقاف صاحب مخ لوڅ که دا خلک ډېر اعتراضونه کوي، قرآن او حدیث کې وایي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وخت راتلونکی د جنرال او ټولو لیدونکو اورېدونکو ته